बात को खाना काबा की दीवारों पे लिख दो। और रिकॉर्डेड भी है कि एक पठान ने कहा था, हमारी आवाम दुनिया में कभी कामयाब नहीं होगी। और यूरोप में, अमेरिका में पिज्जा, उबर, 2 टके के लोग रह जाओगे तुम लोग। लिख लेना खाना काबा, कुरान की पहले सफ़े पे लिख लेना। अस्तगफिरुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मलगरू दे मजुलाब मखोजाल उम्मीद कोम چې خبره روغ جوړ بای رونو شاید انور د خبر تاسو اورېدي غالبا تاسو به پیژنئ هم چې شاید انور یو سوشل ورکر دی او ډېرې ښکلې ویډیوګانې کوي، خو لیکن دا ویډیو چې کومه د کړ ده د دې نه والله زه ډېر زیات خلاف یم. کومې خبرې چې د کړ دي چې یاره دا ډېر په فخر سره وي، ډېر په تکبر سره وي چې یاره دا د کعبې په دیوال باندې ولیکئ یا دغه قسم کومې خبرې چې دا وکړي، نو دا خبرې د کفر دي. ځکه چې د کعبې په دیوال یا هلته کې داسې لیکل کول یا داسې سوچ کول لا کومې خبرې چې دا وکړي دا هلته کې هېڅ څوک هم نه کوي، بلکې که څوک کوي هم نو هغه ګنهګار دی. او بله اهمه خبره دا ده شاید انور که زما دا ویډیو چېرته وګوري او هغه ته ورسي نو هغه دې په دې باندې نه خفه کېږي، ځکه چې شاید انور موږ سپورټ کړ دی، موږ د هغه سپورټ کوو، خو لیکن دا ویډیو چې ده دا د هغه د اصلاح دپاره ده چې یاره داسې قسمه ویډیوز، داسې قسمه خبرې، داسې قسمه سوچ هېڅکله هم مه کوه، ځکه چې دا ګناه دی. او بل مال چې دی، مال څه شی دی؟ مال هېڅ شیز هم نه دی. مال چې دی په 5 منټو کې که په اربونو روپۍ د یو کس سړی خو دا ختمېدلی شي. او مال چې دی په مال باندې الله تعالی شکر ادا کول پکار دی. کم مال باندې چې الله تعالی شکر ادا کوي هغه مال الله تعالی سیوا کوي، خو لیکن مال دومره شیز نه دی، مال د لاس خیرې دی، دا ځي راځي. نو شاید انور نور ته بس دا وایم دا کومې خبرې چې تا کړ دي نو دا مکمل غلطې دي، نو ته استغفار ووایه، توبه وباسه، ځکه چې نو یو نه یو ورځ به ته مرې، دغې قبر ته به ځې، دغې خاورو ته به ځې، هلته به د الله تعالی سره ستا مخامختي یې. نو دا کومې خبرې چې ته کوې دا خبرې ټیک نه دي. بل تا را پښتنو خبره کړ ده چې یاره پښتانه د روزګار او پښتانو د مال، نو بالکل ستا خبره ټیک ده، دې خبره کې زه تا سره اګري یم. موږ پښتانه ولې کامیابۍ طرف ته نه ځو؟ په موږ کې تعصب پروت دی، په موږ کې حسد بوج پروت دی. موږ یو دا نه غواړو چې یاره دا بل کس دې کامیاب شي. که چېرته موږ یو دا غوښتلی چې یاره دا بل دې کامیاب شي، بل غوښتلی چې یاره دا بل دې کامیاب شي، نو پښتون به ډېر یو مالداره قوم و. ځکه الریډي که موږ وګورو پښتون چې دی دا غیرتي قوم دی، خو لیکن ځان په خپله باندې کاروباري کول نه غواړو، موږ ځان په خپله باندې په سمې کول نه غواړو. دې خبرې سره زه ستا اګري یم، خو لهذا دا کومه خبره چې تا د لاول نه کړ ده چې یاره د کعبې په دیوال باندې دا ولیکئ، تا ډېر په تکبر سره وویل چې یاره دا به هم خلک ووایي چې یاره دا یو پښتون دا خبره کړ ده، نو هېڅکله هم داسې خبرې مه کوه، ځکه چې په دې باندې انسان کفر ته رسي. زه خو یو مفتي نه یم، نه زه څه عالم یم، نه دومره ما سره پوهه شته دی چې یاره زه تا باندې څه فتوا لګوم، لیکن په تاسو باندې هېڅ قسم فتوا هم زه نه لګوم. خو لهذا دا خبره زه تا ته لازمي کوم چې یاره دا تا چې کوم څه وویل دا ټیک نه دي، او په دې کې ته استغفار ووایه، توبه وباسه. او بله خبره دا ده چې زموږ ملک پاکستان ولې ترقي نه کوي. زموږ مشران، زموږ د پاکستان مشران چې دي هغوی هم دا وایي چې یاره بهر ملکونو سره تیل دي، پټرول دي، هغوی په هغې کې باندې هغوی ترقي کړ ده، هغوی مخکې تللي. نو زه به دا وایم چې یاره زموږ سره خو ګنی هم په دې ملک کې ډېر زیات دی. زموږ ملک چې دی پاکستان دا په ګني کې په 8م نمبر باندې دی. نو په کار وه چې یاره زموږ په دې ملک کې چینی ارزانه وي، ځکه چې د دغې نه چینی رغېږي، ګوړ ارزانه وي. نو لهذا موږ خلکو سوچ دا نشته دی، ایمانداري په موږ کې نشته دی. صفا خبره به دا وکړو چې ایمانداري په موږ کې نشته دی، بېماني په موږ کې ډېره زیاته ده. موږ چې څه وایو هغه کوو نه، هغه صرف په خولې سره وایو. نو لهذا ستا دا ټولې خبرې نورې ټیک دي، او تا چې کوم څه ویل دي چې یاره موږ ترقي نه کولی، یا مطلب ته د دې نه نورې پښتون قوم ته څه ښایي، نو ستا ټیک دي، زه منم. ته چې کوم د فایدې شي پښتنو ته ښایي زه دا منم، خو لهذا دا کوم څه چې تا په دې ویډیو کې ویل دا بالکل ټیک نه دي. او بل تا ته بل دا ووایم چې یاره تا سره زه منم موږ ګورو
او ستا نه اورو چې یاره ستا سره مال زیات دی ته په سمي خو لهذا د دې مال د الله تعالی شکر ادا کوه مال دومره ښه شیز هم نه دی دا څومره چې ته پې تکبر کوې او فخر کوې دومره ښه چیز نه دی دا مال لا ته چې څنګه ګڼې ځکه که په مال کې کامیابي وای نو قارون به کامیاب شوی و مال د هغه په سر باندې پروت دی هغه په ځمکه کې روان دی کامیابي صرف د الله تعالی په حکمونو کې ده نو چې د الله تعالی په حکمونو کې کامیابي ده نو د الله تعالی حکمونه هم په ځان کې راوله نور ته چې غریب قوم سره څه هیلپ کوي څه مدد کوي څه ښایي هغه بالکل ښایه خو په ښکلې لهجې سره ښایه دغسې غلطه لهجه مه استعمالوه نو ورونو د ویډیو د کتلو ستاسو یو جهان مننه اوس د نه غواړم اجازت تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان